هغې ته وایه اوس ورسره ضد مه کوه هغې ته وایه ستا هغه بیمار ښه نه دی. سلامونه احترامات قدرمنو ستاسو ورور عمران الله معراج یم راسره وقاص دی د وقاص نه شاته طارق باغي صاحب ناست دی د طارق باغي صاحب سره خواته انور لالا دی. قدرمنو د دې شعرونو د خالق خواله روان یو امید د تاسو یې پیژنئ د هغه چا خبره کومه چې د هغه په هر یو لفظ کې درد دی مینه ده د هغه په اواز کې خوږوالی دی د لوی ترنم د خالق دی لوی ادیب دی د پښتو لوی خدمت کوي ډېر شی چاپ کړي کتابونه یې دي د هغه خواله ځو خو د هغې نه مخکې چې هغه خوا لاړ شو ویمه د هغه نوم به درته نه اخلمه خو باغي صاحب ته به ویمه چې د هغه یو دوه درې شعر راسره شریک کړي. ما آزاد کړی تر هغې چې آباد یې تر څو ته چې برباد شي د دنیا نه به دې بیا واخلمه. دا دوه شعره به ووایم چې هغه دی د تهمت له ویرې ما نه لرې نه ځي چې څومره مې سیزي دومره لوګی به رانه خیږي شاعر یم فنکار یم یو شی یم خو بس یم به منم چې یو شی یم خو یو شی به رانه خیږي. قدرمنو تاسو ته اندازه شوي چې د چا خبره کومه هغه کس کلي ته ځو د هغه د کلي نوم ګالوچ دی میګو ګالوچ کلي کې ژوند کوي هلته به دې لارې روان یو راځئ د سره هلته کې درته ښایو چې د چا خبره کوو چا خواله روان یو. دا محل راغلو د میګو ګالوچ ته د کم شخصیت سره چې میلاویږو هغه ګراونډ کې دی کرکټ کوي د هغې نه مخکې چې د هغه سره میلاو شو د هغه دا کلی وګورئ چې الله پاک ورته څومره ښکلی کلی څومره ښکلي شخصیت ته بخلی دی. کم شخصیتو چې تاسو ته یادو محمد ګل منصور صاحب و چې څه تعارف محتاج نه دی د هغه خواله رالو مازدیګر دی نو په مازدیګر کې چې کوم دی منصور صاحب ګراونډ ته راوځي دلته کې خپله ورزش کوي او دا کوي نو انشاءالله هغه سره خبرې اترې هم کوو د هغه سره خبرې به هم کوو او کینو ورسره هم راځئ لږ ساعت. د منصور صاحب بالینګ خو به وکتلی د ډرون په شاټ کې اوس منصور صاحب بیټینګ ته ولاړ دی راځئ بیټینګ هم وګورئ. قدرمنو د لالا کلي ته راغلي و تاسو وکتو کلی به هم یقینا ستاسو خوښ شوی دی چې الله پاک څنګه چې لالا شخصیت ښکلی دی دغه شانتې ښکلی کلی الله پاک ورته بخلی دی بیا د لالا لب هم ولیده چې په مازدیګر کې لالا څه کار کوي نو یقینا هغې نه به هم خوند اخیستی اوس ناست یو په دې خوړ کې څنګه چې د لالا ملنګ انسان دی دغه شانتې ورسره واړه واړه
ګلالي راغونډ شوي دي خواته ډېرې خبرې نه کومه د لالا طبیعت هم خراب دی خو مونږ راغلي وو د هغه را سره مینه ده چې مونږ له هغې باوجود ټایم راکوي نو د لالا سره یو دوه خبرې کوو او لږ څه ترې اورو نورې زیاتې خبرې نه کوو لالا به نور نه تنګو ځکه چې بیمار هم دی او دعا ورته کوو چې الله پاک یې ښه کړي السلام علیکم لالا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مننه کوم عمران باغې د ټولو ملګرو ستاسو دومره راغلی مینه مو راکړه خوشحاله اوسئ لالا ټول ناول خو په نوي کتاب چاپ کېدو باندې تاسو ته مبارکي درکوو مننه خوشحاله اوسئ مننه او د الله پاک نه دعا کوو چې د نورو کتابونو په شان به انشاءالله دا هم کامیابي انشاءالله لالا ډېر مو نه تنګو خو بس چې څه په زړه دي هغه را سره لږ څه شریک کوي بس یو کلام به درته ووایم چې بیا دې مرګی راته راورسېږي بیا دې مرګی راته راورسېږي خو چې لالی راته راورسېږي د آخري سلګۍ خبر مې ورکوي د آخري سلګۍ خبر مې ورکوي چې ګړندی راته راورسېږي نن یې ویل چې روغ مې نه دی په کار نن یې ویل چې روغ مې نه دی په کار خو چې ژوندی راته راورسېږي نن یې ویل چې روغ مې نه دی په کار خو چې ژوندی راته راورسېږي زه لیونۍ ټپې کومه ځکه چې لیونی راته راورسېږي زه لیونۍ ټپې کومه ځکه چې لیونی راته راورسېږي په ځنکدن کې به Thank you.